ټي ټي پي تازه اعلان او د پاکستاني پوځ وارخطایي. د ټي ټي پي دا وایي جنوري میاشت کې مو د پاکستان 150 سرتیرو ته مرچوب لاړولې. سلام ستړي ماشئ د نن پلاس چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په موږ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته د پاکستان طالبانو تحریک لخوا د سلواغې 14مه په یوې خپرې شوې خبرپاڼه کې ادعا شوې چې د پاکستاني پوځیانو ترڅنګ یې د بېلابېلو امنیتي ادارو پر ضد د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې 110 بریدونه کړي چې په پایله کې د پاکستان د امنیتي ادارو 155 سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې ده. یا د وسلوالې ډلې ویلي چې د پاکستان د پوځ پر ضد د دوی په دغو وسلوالو فعالیتونو ځانمرګي مخامخ بریدونه ځای پر ځای کړي، چاودېدونکي توکي، ځوابي بریدونه او د لیزري وسلو عملیات شامل دي. ټي ټي پي وړاندې ویلي چې په دغو بریدونو کې ټول ټال د پوځ په ګډون د پاکستان د امنیتي ادارو 15 سرتیري وژلي، 80 تنه یې ټپیان کړي او 10 تنه نور یې بیا ژوندي نیولي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د دغو بریدونو په پایله کې د خیبر پښتونخوا په ټانک او شمالي وزیرستان کې تر ټولو ډېر پاکستاني پوځیان وژلي چې شمېر یې 40 تنو ته رسیږي. همداراز ادعا شوې چې په بېلابېلو بریدونو کې له پاکستاني امنیتي ادارو څخه یو شمېر وسلې او ټانکونه هم نیولي دي. ټي ټي پي زیاته کړې چې د جنوري میاشتې په دغو جنګي فعالیتونو کې د پوځ یوه ډرون الوتکه، 8 زغروال موټر او د سی سی ټي یو شمېر کامرې هم له منځه وړي دي. د پاکستاني طالبانو دغه ادعاو ته لا تر اوسه پورې پوځ کوم غبرګون نه دی ښودلی. درنو لیدونکو، د نن ورځې راپور تر همدې ځایه و. تر بل خبري راپور د خدای مو سپارم، ښې چارې ولرئ.